سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته خره الله زاد السادات مو تاسو په الحال د ټیکنی یوټیوب چینل تعقیبوي. په تیر درس کې موږ تاسو د OSPF په پارت 2 باندې خبرې کړې وې او په هغه مو یو څه ډیټیل لوستیو. نن راځو د OSPF په وروستي پارت باندې بحث کوو چې هغه موږ سره پارت 3 دی. راځو چې په پارت 3 کې موږ څه ولولو او څه مهم دي مخکې ورځو. OSPF network types. د OSPF د نتورک خپل ډولونه دي. صحیح ده. په دې معنی غږیږي چې د OSPF نتورک ټایپس یا نتورک ډولونه موږ سره څه دي. صحیح ده. چې څه وایي OSPF کې نتورک ټایپ مطلب د ګاونډي او راوټرونو ترمنځ د اړیکې ډول دی لکه انټرنیټ شو سیریال او نور. یعنی دا ښایي چې OSPF د کوم ډول فزیکي یا منطقي لینک له لارې د معلوماتو تبادله کوي. نو هدف دا دی په OSPF کې نتورک ټایپ نه هدف دا دی چې د راوټرونو ترمنځ د اړیکې ډول څه ډول دی. سیریال دی، ایترنیټ دی، FDDI دی، X25 دی، کوم یو دی. صحیح ده. نو په دې اساس باندې مونږ OSPF په ډول نتورک په خپل ډولونو باندې ویشل دي. صحیح ده. د دغه لینکونو د کنیکشن په اساس باندې فکر مو وي. په OSPF کې مونږ سره درې ډول نتورک ټایپ دي چې اول براډکاسټ نتورک ټایپ دی او په OSPF کې د براډکاسټ نتورک ټایپ د ایترنیټ او FDDI انټرفیسونو باندې په ډیفالت ډول فعال وي. صحیح ده. براډکاسټ نتورک ټایپ چې د موږ سره انیبل وي بای ډیفالت په ایترنیټ او FDDI انټرفیسونو باندې. هغه انټرفیسونه چې هغه په ایترنیټ او FDDI په باندې سمبال وي نو هغه ته موږ کوم یو OSPF نتورک ټایپ وایي، براډکاسټ نتورک ټایپ وایي. او دا FDDI یا فایبر ډیسټریبیوټډ ډیټا انټرفیس چې دا اوس فلحال ختم ده. دا زړه ټیکنالوژي ده، اوس وخت دا نه کارول کیږي او مهم هم نه چې تاسو دا زده کړئ. بل پوینټ ټو پوینټ نتورک ټایپ دی. OSPF کې د پوینټ ټو پوینټ نتورک ټایپ په ډیفالت ډول په PPP HDLC انټرفیسونو باندې فعال وي. یعنی که ته PPP یا HDLC لینک کې OSPF فعال کړې نو دا به په اتومات ډول پوینټ ټو پوینټ نتورک ډول څنګه کوي وکاروي. ډیر ساده مې درته لیکلي. بل موږ سره نان براډکاسټ نتورک ټایپ دی. په OSPF کې د نن براډکاسټ نتورک ټایپ په ډیفالت ډول څنګه وي په پرایمري لی او X25 انټرفیسونو کې فعال وي. نو نن براډکاسټ نتورک موږ سره هغه دی چې د هغې انټرفیسونه کومه کیپیبلیټي ولري، هغه پرایمري لی او X25 ولري. نو پرایمري لی او همدارنګه X25 هم اوس ختم دي. دا زړې ټیکنالوژیانې دي. ښه CCNA چې باندې فوکس کوي. CCNA یوازې فوکس کوي په براډکاسټ نتورک ټایپ باندې او پوینټ ټو پوینټ نتورک ټایپ باندې. راځو OSPF براډکاسټ نتورک ټایپ دې باندې غږیږو. ښه په OSPF کې د براډکاسټ نتورک ټایپ په ډیفالت ډول په FDDI او ایترنیټ انټرفیسونو باندې فعال وي. مخکې مې درته یادونه وکړه. په OSPF کې په براډکاسټ نتورک ټایپ کې راوټرونه خپل ګاونډیان په ډاینامیک هیلو پیغامونو په لېږلو او اورېدلو سره پیژني. صحیح ده. دا هیلو پیغامونه د ملټیکاست ادرس ته لیږدول کېږي او هر راوټر د دې پیغامونو په اورېدو سره خپل ګاونډیان کشفوي او اړیکه ټینګوي. راوټر ډاینامیکلی یو راوټر بل راوټر ډاینامیکلی ډسکور کوي. صحیح ده. هغه ته هیلو پاکټ څنګه کیږي لیږي. صحیح ده. یو هیلو پاکټ لیږي بل هغه ته لیسنینګ کوي. نو دا څنګه کیږي ډاینامیکلی تر سره کیږي. صحیح ده. د دې او په کوم هغه ملټیکاست ادرس باندې 240.0.0.5 ادرس باندې. صحیح ده. دا مینوال نه تر سره کیږي. دا راوټر ته نشي ویلی چې یاره دا د څنګه شي ډاینامیک مینوال دی څنګه شي هیلو پاکټ ولېږي چې نه. ښه اوس یو بل کنسپټ دی. The DR designated router in BDR یا backup designated router must be elected on each subnet. په هر یو طرف ته subnet باندې باید DR یا designated router او BDR یا backup designated router څنګه وي elect شوی وي، مطلب انتخاب شوی وي. The routers which are on the DR in BDR become the DR others. هغه راوټرونه چې DR او BDR نه وي هغه باید څه وي BDR DR others وي. دا چې DR څه دی او BDR څه دی درته لولم په لیب کې به هم ولولو او دلته هم درته ان شاء الله سټپ بای سټپ لولم. دا موږ سره DR دی designated router دی. دغه R1 او R3 R4 او R5. صحیح ده. دا بل موږ سره فرض کې designated router دی او دا هم موږ سره designated router دی.
دا موږ سره بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر او دا موږ سره ډي ار ادرس او دا موږ سره ډي ار ادرس دي. خدا څنګه الکټ کیږي چې دا موږ سره ډي ار دی او دا بل موږ سره ډي ار دی، دا موږ سره بي ډي ار دی او دا بل موږ سره ډي ار ادرس دی. ښه OSPF براډکاسټ نتورک ټایپ کې بیا هم پاتې کیږو د ډي ار او بي ډي ار الیکشن order priority. د ډي ار او بي ډي ار څنګه ټاکل کیږي؟ اول highest interface priority. د OSPF کې هر یو انټرفیس خپل priority لري. کومي انټرفیس چې priority زیاته وي هغه موږ سره چې ډي ار ده. د highest OSPF router ID د هغه راوټر چې ID زیاته و هغه موږ سره چې ده هغه موږ سره ډي ار ده. ښه first place become the DR for the subnet. دا لومړی طرف انټرفیس چې دا بچ شوی DR وي. صحیح ده لکه څنګه چې تاسو پاس وینئ. ډیفالت OSPF انټرفیس پرایورټي موږ سره 1 ده. په ټولو انټرفیسونو باندې موږ سره دا ډیفالت OSPF پرایورټي څنګه دا 1 ده. خو تاسو کولای شئ چې دغه پرایورټي چې د DR او BDR د الیکشن لپاره کارول کیږي د IP OSPF پرایورټي کمانډ په تر باندې څنګه کړئ چینج کړئ. ها بیا هم دلته پاتې کیږي OSPF براډکاسټ نتورک ټایپ. ما ورته ولیکل چې شو IP OSPF انټرفیس ګیګا 0/0 R5 باندې. نو تاسو یو ګورئ د R5 موږ سره سټیټ شه د DR ده او کوم یو انټرفیس ګیګا 0/0 او پرایورټي د دې غږ ده 1 ده. صحیح ده. همدارنګه لاندې وګورئ بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر. بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر دلته موږ سره R4 ده. صحیح ده چې دلته وګورئ R4 BDR ما ورته لیکلی دی او راوټر ID موږ سره 4.4.4 دی. ښه ما ورته ولیکل چې انټرفیس ګیګا 0/0 او بیا مې ولا IP OSPF پرایورټي کمانډ ورکړه وی 0 نه تر 255 پورې پرایورټي ته ورکول شي. ما ولا پرایورټي وروسته 255 ورکړه. صحیح ده. نو بیا وی اف ان OSPF پرایورټي تاسو که چیرته په دې کې 0 ته سلیکټ کړئ الیکشن 0 ته وکړئ مطلب 0 دغه تاسو څنګه ورکړئ وی د راوټر کین ناٹ بی د DR ان BDR. صحیح ده. د راوټر مطلب 0 پرایورټي دلته کار نه کوي ځکه 0 لیکل دی خو دا د 1 نه حسابيږي. ها دلته ما د دې پرایورټي چینج کړه خو دلته بیا هم د چې د DR ادرس ده. دغه R2 ګورئ دا موږ سره بیا هم DR ادرس ده. صحیح ده. ولی ځکه د DR ان BDR الیکشن په نان پریمپټیو حالات کې وي. څه معنا once the DR in BDR are selected they will keep their role until OSPF is reset interface file is shut down. دا ځکه په اوس DR ادرس حالات کې دی وي دا تر هغې پورې خپل رول ساتي تر څو چې دغه OSPF څنګه شي ریسیټ شي انټرفیس یې پیل شي یا هم شټ ډاون شي. نو دا به څنګه شي DR حالات نه لاړ شي. صحیح ده. ښه OSPF براډکاسټ نتورک ټایپ کې بیا هم پاتې کیږو. in the broadcast network type اوس مو په دې باندې کوم چې DR څه دی او BDR څه دی او DR ادرس څه دی. په براډکاسټ نتورک ټایپ کې راوټر یوازې فول OSPF adjacency تر سره کوي with the DR between the DR and BDR of the segment. فول adjacency د DR او BDR ترمنځ څنګه کیږي تر سره کیږي په OSPF کې. صحیح ده. Therefore, the routers only exchange LSA with the DR in EDR. نو دلته به څنګه کیږي یوازې LSA به چا ترمنځ چینج کیږي د DR او BDR ترمنځ. The DR others will not exchange LSA with each other. نو دا DR other به څه وي دا به LSA یو بل سره چینج نه کړي. صحیح ده. DR other په خپل منځ کې مطلب DR others LSA نشي چینج کولای. The DR in BDR will form a full adjacency with all routers in the subnets. دا DR او BDR به څنګه وکړي full adjacency تر سره کې د ټولو راوټرو سره. But DR others will form full adjacency only with the DR in BDR. هدف دا ده دا DR او BDR په خپل منځ کې adjacency تر سره کولای شي. همدارنګه د DR others او د BDR او DR ترمنځ تر سره کېدلی شي کمیونیکیشن. توپیر دا دی چې د DR others او DR others په خپل منځ کې څنګه شي کمیونیکیشن یا ایجنسي کوم غونډیتوب نشي تر سره کولای. صحیح ده.
دا ډي ار او ډي ار او بي ډي ار څه معنا؟ ډي ار معنا ډیزیګنیټډ راوټر او بي ډي ار معنا بیک اپ راوټر. کله چې دغه ډي ار کته شي نو بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر کار کوي. صحیح ده. دلته په R3 باندې ما ورته ولیکل چې شو OSPF neighbor OSPF interface brief او دلته تاسو وګورئ دلته NB neighbors if او /c. صحیح ده. دلته وګورئ وی neighbor if معنا full adjacency. دغه R3 چې ده full adjacency څولري 2 او همدارنګه count of neighbors موږ سره د دې شری 3 دي. هدف څه دی؟ دغه انټرفیس تاسو وګورئ ګیګا ایترنت 0/0 دا د ډیفولت اجسنسي موږ سره څو د 2 ده. ولی ځکه دا موږ سره د R3 DR اذرز انټرفیس تاسو پاسو وګورئ د DDR او DR سره خپل کمیونیکیشن کولای شي. تاسو ته ما وویل ځکه دا اوس 2 شو کنه او پاس د R2 غا DR اذرز شو. نو تاسو ته مو ویل چې DR او DR اذرز یو بل سره اجسنسي نشته سره کولای او count of adjacency د دې غدرې دي. صحیح ده چې R4 R5 او R2 دی. خو د R2 سره adjacency دا څنګه کولای شي؟ نشي تر سره کولای. ها اوس له پوینټ ټو پوینټ نتورک ټایپ په دې هله چې براډکاسټ نتورک ټایپ باندې موزین خلاص شوی وي. اوس له پوینټ ټو پوینټ نتورک ټایپ. ها تاسو یې نه دلته موږ سره د R1 او R2 ترمنځ کوم کنیکشن دی؟ سیریال دی. صحیح ده. The point-to-point network enabled on serial interfaces using PPP and HDLC encapsulation by default. Point-to-point network type چې ده دا enable شوی په serial interfaceونه باندې په کوم په دغه پروتوکول په واسطه باندې using PPP او HDLC encapsulation په واسطه باندې. صحیح ده. ها router dynamically discover neighbors by sending and listening for a OSPF hello message using multicast address. دا راوټرونه یو بل ډاینامیکلی د ډیسکور کوي چې یو بل ته د هلو پیکټ سند کړي او څنګه کړي ریسیو کړي د کوم ادرس په تر باندې د دې ادرس په تر باندې. صحیح ده. په دې سیریل نتورک مطلب پوینټ ټو پوینټ نتورک ټایپ کې هم. صحیح ده. A DR in VDR are not elected. په دې کې موږ سره DR او VDR concept نشته والی ځکه these encapsulation are used for point to point connection, no for broadcast network type. صحیح ده. therefore there is no point to point election or DR in VDR. نو دلته موږ سره point to point connection په چیش کې electing په چیش کې نشته په DR او VDR کې. دې کې د DR او VDR concept لزین نه وباسي. The two router will form full adjacency with each other. دلته موږ سره دا نشته چې یاره یو د بیک اپ شي او بل د موږ سره بیک اپ نشي. صحیح ده. یو د ډیزیګنیټډ شي بل د بیک اپ ډیزیګنیټډ شي. دا نشته ده. دوی ډایرکټ یو بل سره چې کوي فول adjacency در سره کوي. ښه به هم دلته پاتې کیږو. one side of the serial connection مطلب د دغه R1 طرف ته یا د R2 طرف ته connection one side of the serial connection function as a DC या data communication equipment. یو طرف ته بعد د serial link شوی DC یا data communication equipment. On other side function as a DT یا data terminal equipment. یو طرف ته به DC function تر سره کوي یو بل ته به شي کوي DT. دغه serial link هم اوس ډیر نه کارول کیږي. صحیح ده. اوس ډیر محدود شوی دی. نو اوس ایترنت او فاست ایترنت او ګیګ مطلب ایترنت د دې ټولو ځای نیولای دی. یو طرف ته به DC وي او بل طرف ته به DT وي. صحیح ده. Only the DC sides need to specify the clock rate or speed of the connection. یوازې اوس ضرورت دی ته دی چې دغه ډیټا په یو سپیډ باندې ولېږل شي. نو دغه DC چې کوم سایډ دی یا ډیټا کمیونیکیشن اکوپمنٹ دی باندې به د یو سپیډ یو کمانډ وایي سپیډ به ورته اضافه کړي چې هغې ته موږ څه وایو؟ کلاک ریټ وایو. Ethernet interface use speed command to configure the operating speed. Ethernet interfaceونه کې څه کارول کېږي؟ سپیډ کمانډ کارول کېږي چې څه وکړي په دې باندې دغه سپیډ څنګه کړي کنفیګر کړي. خو په سیریال انټرفیسز یوز د کلاک ریټ کمانډ د هغې په ځای څه کوي کاري؟ د کلاک ریټ کمانډ کاري. ښه بیا هم پاتې کېږي په پوینټ ټو پوینټ نیټورک ټایپس کې. صحیح ده.
او دلته لولو چې دغه سپیډ څنګه کولای شو چې کنفیګر کړو. زه په R1 باندې پاتې شوم او په R1 په انټرفیس باندې ورته ول کوم چې ګیګا ایترنت 0/2 په انټرفیس باندې صحیح ده، کوم چې د R2 طرف ته انټرفیس ده. دلته ما ورته ورکړ کلاک ریټ او کلاک ریټ ویلیو مونږ سره تر دې ځای پورې ده. خو عامه ویلیو چې هر څوک هغه کاري هغه کلاک ریټ 4.0 ده صحیح ده. دلته وګورئ کلاک ریټ 4.0 او لاغین وروسته به تاسو چې ورکړئ اړوند آی پی ادرس ورکړئ صحیح ده. او دا څنګه کړئ نو شټ ډاون کړئ. نو په دې باندې به تاسو تر څنګه وشي سپیډ کنفیګر شي. دغه سیریال لینک کې کلاک ریټ ورنکړئ نو کار نه کیږي ځکه یو طرف نه باید سپیډ وشي دغه ډیټا څنګه شي او یوسي. نو اوس دلته زه ورته لیکم چې شو انټرفیس سیریال 0/2 ورته وایم چې دا انټرفیس ما ته وښایه چې آیا په دې باندې دغه ما چې دغه د دې ترمنځ کمیونیکیشن وکړه آیا انکپسولیشن چې کوم ایچ ډی ال سی دی او پی 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 دی هغه تر سره شو کنه اول په دې باندې چې فعالوي ایچ ډی ال سی. نو دلته وګورئ انکپسولیشن د دې غږ څه دی ایچ ډی ال سی دی صحیح ده. د دوی ترمنځ انکپسولیشن یا لګاغي نور انټرفیسونه ایترنت تر لکه کوم ټیکنالوژي په براډکاسټ نتورک ټایپ کې مونږه کومه ټیکنالوژي کاروله ایترنت. نو دلته کومه ټیکنالوژي یا کوم پروتوکول کارول کیږي د ایترنت پروتوکول کارول کیږي. دلته به ایچ ډی ال سی یا پی 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 د سیریال لینکونو ترمنځ څنګه کیږي کارول کیږي. ها The default encapsulation and serial interface is HDLC. Actually دا مون سره څه شی ده CHDLC یا Cisco HDLC ده صحیح ده. خو دلته په سیلای کې مون سره HDLC کارول کیږي. د default encapsulation مون سره چې ته یو سیریال لینک کنفیګر کې د دوه روټرونو ترمنځ دا مون سره څه ده دا مون سره HDLC ده پی 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 وروسته کیږي. ها به زه پر R1 باندې ورته لیکم چې انټرفیس کې د 0/2 او انکپسولیشن ټایپ ولور کوم پی 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 راکړه صحیح ده. دا بیا ولولو چې ډی ال سی او پی 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 ترمنځ څه فرق دی خو دومره مهم نه ده سیریال لینکونه اوس. نو په دې خاطر باندې دلته موږ نه لولو. نو دلته if you change the encapsulation it must match on both ends or the interface will go down. هدف دا دی دلته چې مونږه انکپسولیشن پی 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 کا دا باید په دغه R2 باندې هم پی 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 وي. که چیرته دا تاسو تر سره نه کړئ نو دا به چې وکړي دا به ډاون شي او بل. نو مهمه دا ده چې تاسو باید دا دواړه څنګه وکړئ سیم وکړئ. خام د ډیفالت انکپسولیشن مونږ سره سمری دا ده چې د ډیفالت انکپسولیشن مونږ سره ایچ ډی ال سی ده. You can change PPP connection. You can configure PPP encapsulation with this command. Encapsulation or PPP. صحیح ده. One side is DC, other side will be DT. په DC باندې به موږ کلاک ریټ یا سپیډ ورکو. Identify which is DC and DT. نو که ته غواړې چې کوم طرف موږ سره DC ده او کوم طرف موږ سره DT ده نو د شو کنټرولرز انټرفیس او لاغینه وروسته آی ډي ورته ولیکې شو کنټرولر انټرفیس به ورته ولیکې او به ورته آی ډي ولیکې. You must configure clock rate on the DC side. نو موږ تاسو باید دا کلاک ریټ په ټي سي سایډ باندې کنفیګر کړئ. ښه پوینټ ټو پوینټ نتورک ټایپ زور د لیکم چې شو آی او اس پی اف نایبرز دلته تاسو وګورئ د دې نایبر خو دلته د ډي آر او د ډي آر یا بي ډي آر او ډي آر ادرس په دې باندې موږ سره ډیش ده ځکه دلته موږ سره په دې پوینټ ټو پوینټ کنیکشن کې موږ سره د ډي آر او بي ډي آر نتورک دغه کنسپټ نشته ده صحیح ده. هغه موږ په چیش کې استعمالو په براډکاسټ نتورک ټایپ کې. ښه بیا هم کنفیګرینګ د یو اس پی اف نتورک ټایپ دغه نتورک ټایپ هم ته کولای چې مینوال کنفیګر کړئ. براډکاسټ کې نان براډکاسټ کې پوینټ ټو پوینټ point to multipoint ke point to point ke no you can configure the OSPF network type on either on the interface with IPv6 network command ko through no delically we not all network type works on all link types we tool network type una pa نشي کولای کار په ټول link types باندې هدف څه for example a serial link cannot use broadcast network type. کله چې تاسو په یو لینک مونږ سره سیریل کنیکشن ولري مطلب سیریل کیبل تاسو کنیکټ کړی په یو دوه راوټرونو ترمنځ په دې باندې ته نشي کولای چې براډکاسټ نتورک ټایپ تم ترې وکړي مطلب د ډي آر او بي ډي آر او ډي آر ادرس تم ترې وکړي. هدف دا دی صحیح ده.
OSPF neighbor adjacency requirement. Neighbor یا adjacency requirement د دغه OSPF یا د neighbor adjacency لپاره خپل requirements دی. اول area neighbor must match. د area number څنګه وي باید څنګه وي یو شان وي که زیرو په بل راوټر کې هم باید زیرو وي. دا مهمه مخکې تاسو ته وایي. Interfaces must be in the same subnet. انټرفیسونه باید په څنګه وي په سیم سبنیټ کې اوسي. د دې نه هدف دا دی چې انټرفیسز څنګه وي باید په یو نیټورک کې اوسي. مطلب یو 192.168.1.0 وي او بل 192.168.2.0. دا کار نه کوي. دا دواړه باید نیټورک کې څنګه وي سیم وي. دواړه باید .1.0 وي. صحیح ده. OSPF process must not be shut down. دا OSPF کومه پروسس چې تا کړی دی دا باید شټ ډاون نه وي. مطلب شټ ډاون کمانډ پکې باید ونه کړي. دویم OSPF router ID must be unique. د OSPF router ID کوم یو چې دا باید د هر راوټر لپاره یونیک وي not to be the same of every router ID. مطلب دا چې د هر یو راوټر ID باید سیم نه اوسي. دا باید یونیک وي. هیلو ان ډیټ ټایم must match. په دواړو طرفونو مطلب هیلو او ډیټ ټایم خو ډیفالت دي. صحیح ده کنه. خو که چېرته تو غواړې دا مینوال چینج کې کولی شي چې چینج یې کړې خو دا باید په دواړو طرفونو باندې څنګه وي یو شان وي چې د هیلو ټایمر ته یو طرف ته شل که بل طرف باید شل اوسي. authentication setting must match. د OSPF یو خو غوره خصوصیت دا دی چې په دې باندې authentication موجود دی. صحیح ده. مطلب یو انټرفیس ترو ته مونږ کولی شو چې پاسورډ ورکړو نو دغه پاسورډ به مقابل طرف ته هم څنګه وي معلوم وي او سیم وي. IP MTU setting must match. د MTU setting څنګه وي میچ وي. مطلب یو طرف ته وي. MTU په خپل دغه پیکټ سایز ته وي. نو دا چې ته کولی شي دا خو بای ډیفالت یو مطلب سیم وي نو ته کولی شي چې دا چینج کړي دغه د پیکټ سایز. صحیح ده. که پیکټ سایز ته چینج کې یو طرف باندې دی مطلب شپږ 50 که یا شل دی که په بل طرف هم باید په همدا شي که چېرته دا ډیفرنټ وي نو کار نه کوي. صحیح ده. OSPF network type must match. نیټورک ټایپ باید څنګه وي یو طرف راوټر باندې براډکاسټ وي بل طرف باندې هم براډکاسټ وي. یو طرف باندې پوینټ ټو پوینټ وي بل طرف باندې هم باید پوینټ ټو پوینټ وي. اوس راځو OSPF LSA types ولو. صحیح ده. موږ سره د OSPF LSBD is made of LSA. د OSPF LSBD د چی څخه جوړ دی LSA څخه جوړ دی. دا مخکې ته لوستي دي. موږ سره یو لس ټایپ اف LSA دی خو د دې نه موږ یوازې درې دانې لولو چې اول دویم او پنځم. صحیح ده. ټایپ 1 موږ چې دی هغه راوټر LSA دی. ټایپ 2 موږ سره نیټورک LSA دی. ټایپ 5 موږ سره AS external LSA دی. لازم دا لولو. OSPF LSA types. راځو ټایپ اف LSA کې لومړی لولو راوټر LSA. Every OSPF router generate this type of LSA. هر یو OSPF راوټر چې په هغې باندې موږ سره هغه یو راوټر چې په هغې باندې OSPF رن وي هغه موږ سره کوم یو LSA ټایپ لري راوټر LSA ټایپ. It identify the routers using router ID. نو راوټر LSA موږ ته دا پیژني چې دا راوټر موږ سره د راوټر ID په شکل په تر باندې پیژني. صحیح ده. بل څه وایي It's also list network attached to the router's OSPF activated interface. هدف د دې نه دا دی چې دا موږ سره هغه نیټورکونه څنګه کوي لیست کوي چې د هغې په راوټرونو په انټرفیسونو باندې څه شوي OSPF کنیکټ وي. صحیح ده یا اکټیویټ وي. صحیح ده. نو ځکه دا موږ د راوټر ID په تر باندې موږ څنګه کې دغه راوټر اړوند معلومات راکوي. بل چې موږ سره نیټورک LSA دی. صحیح ده. اوس مو راوټر LSA ولوستل اوس نیټورک LSA ولولو. Generated by the DR of each multi-access network یا براډکاسټ نیټورک. دا عموما د DDR راوټر په تر باندې څنګه کې په یو براډکاسټ نیټورک کې څنګه کېږي جنریټ کېږي د DR راوټر په تر باندې. صحیح ده. DR انټرفیس په تر باندې. صحیح ده. List the router which are attached to the multi-access network or broadcast network. دا موږ سره هغه راوټر لیست کوي یا راته ښایي کوم چې اټیچ وي کنیکټ وي اړیکه ولري د براډکاسټ نیټورک سره. صحیح ده. بل چې موږ سره external LSA ټایپ ده یا AS external LSA. صحیح ده. یا ټایپ 5 generated by ESBRs to describe routes to destination outside of the LSA OSPF domain.
دا چې شپه دغه ایس بي آر راوټر کوم چې دوه ایریاز ترمنځ څنګه د دوه ایریا یو له بل سره کنیکټ کیږي دغه د ایس بي آر راوټر په واسطه څنګه کیږي جنریټ کیږي د دوه اټانوموس سیستم ترمنځ کوم لار چې دا موږ سره څنګه کې ډیسکرایب کوي مطلب دا موږ سره دغه ایس بي آر کوم چې راوټر دی چې د دوه ایریاز ترمنځ کنیکشن برابرۍ د دې په واسطه څنګه کیږي جنریټ کیږي او دغه لار موږ سره څنګه کې ډیسکرایب کوي نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځای تعقیب کړه کوشش کړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو لاړ وانه پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه د رسالت تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په الله عز وجل سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ الله حافظ